داسې خشتخ وي چرته چې به نبی علیہ السلام مبارک پل چا سره رخصتی کوله. یو صحابي فرمایي وی چې چا سره به رخصتی کوله وی د چا لاس به نه پرېښود ورسره به روانو چې هغه میلمه به پخپله وي چې صاحب بس جي دده نو ځمه نو بیا به یې وله لاس پرېښود. یعنې چې میلمه به ترې لاس خپل نور اخکلې هغې پورې به د دواړو جهان مبارک سردار د خپلو دواړو لاسونو منځ کې د هغه میلمه لاس نیولو. څومره خشتخ وي. یو مقام کې غنیمت تقسیموي چې غنیمت تقسیموي یو سړی راغی یو بانډیسي سړی راغی وی نبی علیہ السلام مبارک د صادر نه ونیوه او دونه زور یې ورکړه چې د پیغمبر علیہ السلام مبارک په دې سټ باندې یو شین داغ جوړ شو. د هغه صادر هغه جیب یو پټه جوړه کړه او داسې ځان ته راښ کړه او ورته وی چې خلکو له مالونه ورکې او مال نه راکې. وی نبی علیہ السلام مبارک ورته مسکی شو ورته او وی چې یاره افسوس چې د دې ټولې دنیا د غرونو او د دې اونو عمره مال دا اوس دې میدان کې پروت وي او دا ټول مم در کې تقسیم کړی وي که نه نو بیا به هله ستاسو زړه یخ شوی و بیا به م وی چېره دا خو بخیل نه دی دا خو سخي دی بخیل نه دی سخي دی خو چې دونه مال اوس وي چې د دې ټولو اونو د دې ټول دنیا دا ډک وي. او په یو موقع کې نبی علیہ السلام مبارک نه خلک راتو شو نو یو هم تشیغ غواړي بل هم تشیغ غواړي خلک ګڼو بانډیسي خلک به اکثر نو وی صادر د نبی علیہ السلام مبارک یو اونه و یو څانګه و هغې کې ونښته او نبی اسلام به ترې رسته ته وی خندل چې د خدای بندګانو صادر خو راله خپل راکې که نه چې څه وخت خو تاسو ټول واغېشتل صادر مو رانه پاتې کړه خپل صادر خو راکې. ګوره شخصیت ته وګوره چې څومره د لوی حیثیت خاوند الله ته څومره خوښ و صحابو ته څومره ګران او اخلاقو ته وګوره خوی ته وګوره قسم دی که په مخ د ځمکه داسې خشته خوی والا نه څوک تیر شي او نه به څوک تیر شي. د مکې مکرمې د فتح سفر دی 8 هجري ده. نبی علیہ السلام مبارک سره د ټولو ملګرو را روان دی او تقریبا د 10,000 یا 12,000 یو لوی لښکر ورسره دی. دومره لوی لښکر چتم د پیغمبر علیہ السلام په د دغې وخته پورې د دې نه مخکې دومره لښکر چېرته نو تیار شوي لکه دا چې څومره لښکر یو لوی غوغا ده او شهسواران دي اسونو والا پیاده فوج دی انصار دي مهاجرین دي را روان. د مکې خلک رو خبر شو چېره نبی علیہ السلام را روان دی په مقام لکې د مکې چې کوم لوی سردار دی ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه رستو مسلمان دی او دغه وخت کې لا کافر او چې زه خبر شوم چې نبی علیہ السلام را روان دی یو ملګري ته مې وویل چې ته راځه یو چکر لګو ګورو چې حقیقت دا نبی علیہ السلام راځي او کاسب غوغا ده او پراپیګنډه ده. وایي چې داسې یو ځای له راووتو نو اورونه بلېدل دا یو ځای کې نبی علیہ السلام دمه کړې وه نو ځان له صحابو خوراکونه برابرول. ملګري ته وایي چې یاره دا اورونه د څه دی لوګي لرې یاره وایي دا فلانکې قوم دی هغه فلانکې کلی دی دغلته او دا د هغې کلي نه لوګي راخېږي. وایي نه هغه کلي دومره نه دی دا لوګي چې څومره دي هغه ډېر لږ کورونه دي او دا خو ډېر لوی لوګي دي. وایي چې لږ مخکې لاړل د نبی علیہ السلام مبارکه یو څو څوکیدارانو ګیر چاپېره به دا اسونو والا ګرځول چې نبی علیہ السلام چې د لښکر نه اوس هم قاعده داره چې لښکر یو ځای کې وي د هغې نه ګیر چاپېره د دفاع دپاره څه کسان خواري ناګهاني څوک حمله ونه کړي. هغې کې څنګه ابو سفیان ولید او ورسره ملګري و هغې خو وپېژن تپوس یې ته و که څه چل دی ولې دا ورونه دي او دا خلک وی دا خو نبی علیہ السلام را روان دی په مکه حمله کوي. ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي چې دغه وخت مړه کې دا رالل چېره راشه مخې له وله ورشم ځکه دا خو ډېره لویه غټه بېعزتي ده چې دوی راځي او ما ګرفتار کړي جنګ ورسره کولی نه شي راشه مخې له خو ویله کې اسلام پوره نه ننوتی. نو دی په اس باندې سور شو او روان دی چې څنګه روان دی عمر فاروق رضی الله عنه صحیح او غړه کې ده وی
چې که نبی علیہ السلام له ورو رسید بیا رانه بچ دی راشه چې د هغه د ورتلو نه مخکې بېغمه کې ځکه همدا ابو سفیان رضی الله عنه په احد کې د مکې د مشرکانو سردار لوی جنګ یې کړی د نبي علیہ السلام سره په خندق کې داسې نورو جنګونو کې د نبي علیہ السلام مخې له راغلی دی راشه چې دې تر څو نبي علیہ السلام له رسي چې بېغمه یې کړم هسې ورپسې وځغلم چې ویې ځغلو دی مخکې دی ورپسې دی خیر ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي چې د نبي علیہ السلام خواله ور ورسېد دقه دی چې عمر را ورسېد د الله رسوله دا د الله دشمن راته پرېږده لږ یې پرېږده چې دا سر ته په دې توره خوا وغورځوم یو عمره لږ صبر کښېنه یو 2 منټه وی نه کړه د الله رسوله ته خو لا کلمه نه ده ویلې مسلمان شوی نه دی ما ته یې پرېږده خو چونکې ابو سفیان خو د مکې سردار نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي عمره ته لږ غوندې صبر ابو سفیان څنګه راغلی زه خو په مکه در روان یم او حمله کوم او دعوت در کوم د ایمان ته د مکې سردار یې که ته مسلمان شوې ممکن ده چې د مکې دا ټول کافر به مسلمانان شي او زما دا قوم به د جنګ نه خلاص شي د وینو تویېدو نه به خلاص شي هغه هوښیار ابو سفیان پیټ صاحب ټیک ده اوسه پورې موږ له د کفر او د شرک څه په لاس را نه کړل زما هم له اسلام ته کېږي لاس یې ورکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم له او په هغه ټک رب العالمین مسلمان دا خو د مکې سردار چې مسلمان شنو نبی علیہ السلام دله یو شان ورکو ګوره دومره که بل انسان وي او ای ابو سفیان ته هغه نه وي چې ستا په وجه باندې په احد کې زما باندې غزار وشو زما غاښونه مات شو زما شونډه وشلېده زما مخ وینې شو هغه نه زما د تره اینه راوتېده او د هغه په زړه چکونه لګېدلي دي او یا کسان ستا د لاسه زما شهیدان نه شو او په خندق کې تا موږ له څومره تکلیف را کړو اوس یو یارې د ایمان اورېږه پرېږدم دی نه لیکن د دواړو جهانو مبارک سردان ورته څه وایي ایمان اسلام هم قبول منظور شو او یو ابو سفیان یو عزت ترکو وی څه عزت دی وی چې کم انسان ستا د قوم د مکې نه ځان پسې دروازه بنده کړه د کور بس هغه ته امن دی غږ به ورته نه کوځې بوله دشمن دی بس چې څوک په مکه کې کور ته ننوت او دروازه بنده کړه هېڅ به ورته نه وایي او تاله یو بل عزت هم در کومه چې چاله ته امن ورکې دا هغه هم په امن دی زه ستا دا یو لوی عزت شو لوی حیثیت دی شو حیران شو چې زه خو د مکې سردار یم دی خو ما ته اړو غږ ونه کړه معافي هم کړم او دون عزت یې راکړه چې زه چې الله امن ورکوم نو هغه هم په امن دی یاره وایي حضرت ابو سفیان رضی الله عنه وروسته وایي وی ما خو د نبی علیہ السلام سره مخکې ډېر ژوند تېر شوی په مکه کې د پیغمبرۍ نه مخکې مو د پیغمبرۍ نه وروسته ویړه کې مې وی چې اوس خو ډېر لوی سردار دی ډېر خلک یې ملګري دي د ده خو به ډېر لوی شاني او د دې پیغمبر خو به ډېر لوی روبي او ده کې به څومره لویوالي وي خو چې ما د ده دا خشته خوي او دا اخلاقو کتل او دا عزت مې د په دې زړه کې د خلکو د قوم ولیده وی ما ایمان مې د یارې نه راوړی د زړه نه مې ایمان نو خو چې د نبی علیہ السلام مبارک د اخلاق مې ولیدل نو د زړه نه مې ایمان په حقه مې ایمان په دې زړه کې ورننوت او په دغه سفر کې یو 2 کسه نور دي یو د نبی علیہ السلام مبارک د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیہ او یو چې دی نو د نبی علیہ السلام مبارک د تره زوی دی د هغه هم نوم ابو سفیان دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب یو د ترور زوی دی د نبی علیہ السلام یو د تره زوی دی دا دواړه هم رالل په دې لاره کې لا نبی علیہ السلام روان دی او تاریخ لیکي چې دا 2 کسان هغه وو چې نبی علیہ السلام به ورله ډېرې دعاګانې غوښتې چې لاس پې اوچت کړه وی یا الله زما د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث او د تره زوی مې دی عبدالله ابن ابي امیہ یا الله دا د ترور زوی او د تره زوی خو راته مسلمانان کې لاسونه به یې پورته کړو ځکه چې دا د نبی علیہ السلام د ماشوموالي د لوبې ملګري یو بل سره به یې لکه اوس هم بعض هلکان یو بل سره په ماشوموالي کې هم لوبې کوي چې بالغان چې بیا هم یو بل سره گپ شپې لوبې کوي زړه ته د یو بل نږدې وي نو دا یا تره زوی او د ترور زوی مو او د ماشوموالي ملګري مو
نو هر وخت به الله ته سوال کو تر دې حده پورې چې جړل به الله ته یا الله زما د ترور زوی د تره دا زوی پروردګاره دا خو مسلمانان کا دا خو زما په جهنم نشي پرېږدو چې د مکې مکرمې په سفر را روان دي نو ورته یو استاد راغی وی دا الله رسول مبارک شي مبارک ولې څه چلو شو وی هغه تا چې ول ټول عمر دعاګانې غوښتې دي دا الله په دربار کې ول دي جړلې دي هغه را روان دي او هغه ایمان وروړي مسلمانېږي وی څوک وی عبد الله او ابو سفیان بس د نبی علیہ السلام مبارک دا رنگ بل شان شو یو صحابي فرمایي چې غصه به ورله نو غربم بیا د نبی علیہ السلام مخې ته نه شو ټینګېدی بس غصه ورله وی دغه دواړه چې ګورې ما ته را مخامخ نه کې بلکل چې را نه شي وی صاحب هغه ستاسو د ترور زوی او د تره زوی یادو یو ما غزم یادو د هغوی ایمان نه قبلېږي بلکل چې مال را نه شي ام سلمه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي د هغه راغله وی د الله رسوله په پردو دې رحم وکړه او معاف دې کړل په خپلو رحم نه کې یو پکې د دې وروره و په پردو دې رحم وکړه په خپلو نه کې دا خو هغه دی چې هغه تا وله د الله په دربار کې سوالونه کړي دي جړاګانې دې وله کړي دي یو صحابي م راځي معافي وله غواړي بل م راځي منت ورته کوي بل م راځي منت وله کوي ورته پته ده چې د دې اوس ایمان قبول نه شي او راشي خو سرونه دې وایي وجنې پرې دې خو نه او دا خو خپل دي وی صاحب دا خو تا وله ډېرې دعاګانې وي بلکل ما وله ډېرې دعاګانې غوښتې ما د دې دواړو دپاره الله ته ډېر جړلي خو دوی ډېر لوی سپکاوي او توهین کړی ځکه د دوی توبه نه قبلېږي خو چې کله به ګورې نبي علیه السلام له غصه ورله نو صحابه به مخې ته نه ودرېدل بیا وی د الله رسوله موږ معافي د ده لپاره غواړو دې دواړو دپاره وی ګوره دا یو کس چې دی نو د ډمې ساتلې دي او د شیرونه جوړ کړي زما په خلاف او په مکه کې مې ډبې ګډولې او ما پسې به غزلې جوړولې ما پسې به شیرونه جوړولو زما سپکاوی به کو نو زما د ذات سپکاوی نه دی کړی زما د پیغمبرۍ سپکاوی یې کړی دی د الله تعالی د نبوت او د پیغمبرۍ ډېر سپکاوی کړی دی او دې بل ته مې ووې چې وروره مسلمان شه تا ته زه ښه معلوم یم دروغ نه ویم زما اوس تا یارانه ده رورولیم ده خپلولیم ده ښه راته معلوم یم د الله سوچه پیغمبر یم ایمان راوړه نو ده ما ته وې چې داسې کار دی چې که الله تعالی د اسمان نه یو چټۍ را روانه کړي زما په نوم یو خط راولېږي د اسمان نه او زه ورته ګورم چې هغه خط را رواني او په هغې کې لیکلي چې په دې پیغمبر ایمان راوړه او الله راته خط راولېږي او زه ورته ګورم چې را رواني او دا خط ما له راورسېږي نو بیا هم در باندې ایمان نه راوړم وایي زما د رب او زما د رب د خط یې دونه سپکاوی کړی د دوی چېته او د توبه قبل نه قبلېږي پام کوئ چې دا دواړه ما له را نه شي لرې دومره سخت نبی علیه السلام غصه دی ما ولې جړا کړې ده خو دوی ډېر سپکاوی کړی هېڅ چې ته جوړه نه شوه نو ام سلمې رضی الله عنها ته خو د نبي علیه السلام مبارک اخلاق معلوم دا دواړه کېنول یو چل درته ښي وی نبی علیه السلام چې غصه یي که نه او سړی ور مخامخ شي نو بیا یې اړه نرمېږي تاسو دواړه راشئ او نبي علیه السلام ته کښېنئ او یو آیت یې ورته وښوئ دا آیات ورته ووایئ دا هغه آیتو چې کوم وخت کې د یوسف علیه السلام رونه د یوسف علیه السلام سره د هغوی ملاقات راغی او بیا ورته یو ټکې ویلو تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين د یوسف علیه السلام رونه یوسف علیه السلام ته وایي ای یوسفه مونږ واقعي تقوی کې غورځولی د پلار د سترګو نه هم اخوا کړی ظلم هم در سره کړی دی اوس مونږ اقرار کوو زمونږ د قسم پاللی چې تا له الله په مونږ ډېر فضیلت او غوروالي در کړی دی بس مونږ غلطي کړې ده تاسو دغه د یوسف علیه السلام رونو چې هغه ته کوم عذر پیش کړی و دغه ټکي ووایې نو ممکن ده چې څه چل به راوځي دا دواړه راغلل چې راغلل نبي علیه السلام ته مخامخ کېناستل یو یې د ترور زوی سکه د پلار د خور او بل یې د تره زوی دی مخ مبارک یې داسې ته واړو دی وله دې بل طرف ته راته شو
داسې ته مخ مبارک واړه ورته وای وی تالله زمونږ د قسم په الله لقد آثرك الله علينا تعالی الله په مونږ ډېر غوره والی درکړی تعالی الله په مونږ ډېر غوره او ډېر برکتی پیدا کړی وان كنا لخاطئين که مونږ څه کړي دي او څه ویلي دي نو مونږ خطاکار یو معافي غواړو نو یا خو نبی علیہ السلام سخت غوسه خو چې دی واورېدل نو نبی علیہ السلام مبارکم هغه آیات ورته ووی کوم چې حضرت یوسف علیہ السلام خپل وروڼو ته ویلی یوسف علیہ السلام وروڼو ته وی یغفر الله لکم الله مو وبخه وهو ارحم الراحمین دی کې څنګه دی ورپسې آیات نو نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه دوی ته وی یغفر الله لکم وی زه الله مو وبخه معافي ده داسې خشته خوی د نبی علیہ السلام مبارک اوس به څوک داسې وکړي اوس یو سړی چا پسې یو کنځل وکړي یو ګوره د نبی علیہ السلام خلاف یې دمې به ګډولې او غزلې به وي او خلک به یې راغونډول او خلک به یې خندول اوس چې یو ټکي هم څوک د چا په شان کې ګستاخي وکړي پوټې او لس جرګې م وله راولي نو نه یې ماف کوي یاره وایي داسې کار دی ماف به دې کوم خدا راته ووایه چې دا دې ولې کول دا زما راسپکه دې ولې کول دا تپوس خو دې خلک کوي که نه کوي او د دواړو جهان مبارک سردار ته ګوره څومره خفه دی څومره غصه دی خو چې دواړه کېناستل وی مونږ خطاکار یو زه وی الله مو بخه بس معافیه او چې په دغه سفر کې مکې ته راورسېدل نو په مکه کې صحابه ښځې راغونډې شوې وی مونږ هم د نبي علیه السلام سره بیعت کوو د مکې ښځې نو ښځو سره به نبي علیه السلام بیعت کوو خو عایشه صدیقه فرمایي رضی الله عنها چې ګورې چاله هم لاس نه دی وروړی د خولې بیعت به یې کوو چېرته پیغمبر علیه السلام ښځې سره لاس نه دی جنګولې پردی ښځې سره په خوله به بیعت کوو نو دا ښځې سوال جواب یې راولېږه نبي علیه السلام نه چې صاحب مونږ یو پلانکي کور کې د مکې دا ښځې راغونډې شوي دي تا سره د مسلمانۍ بیعت کوو ایمان راوړو نبی علیه السلام مبارک وي ښه پلانکي دې ته راغونډې چې دره نه نو دوی کې چې کومه مشره ښځه وه دا ابو سفیان بیبي وه مشره او دا څوک وه دا د یو سردار بیبي وه د ابو سفیان او د بل سردار لور وه چې عتبه دی د دې پلار و عتبه په بدر کې مردار شوی او ترې شیبه دم بدر کې مردارو او ورور ولید دم په بدر کې مردارو نو یو پلار یو تره یو ورور دا درې واړه بدر کې مردارو او غټ غټ سردارانو د مکې او په بل سردار واده و چې ابو سفیان رضی الله عنه او دا ښځه څوک ته چې درته لږه ښکاره کړم دا هغه بیبي وه چې په احد کې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی حضرت وحشي ورته لمسولی او هغه په نیزه حمزه رضی الله عنه او شهید یې او دا هغه بیبي وه چې د حمزه رضی الله عنه نه پوزه او غوږونه او شونډې او سترګې پرې کړې یاده مو شوه او هغه بیبي وه چې چاړې راوړه د حمزه د نبي علیه السلام تره د هغه سینې اوشلوله او زړې ترې راوویسته او اینې ترې راوویسته او په هغې چکونه ولګول هغه ښځه وه چې د نبي علیه السلام د دغې مبارک تره غوږونه او پوزه او شونډې په امیل کړې او غاړه کې واچولې او ګډېده به داسې بهادره ښځه او د نبي علیه السلام د تره سره یې دومره زیاتې او دومره ظلم کړی اوس پړه کې دا وایي چې که نبي علیه السلام ته مخامخ شم خو ما خو نه معاف کوي راشه که په دې ډله کې ورننوتم او چې ته معاف شم نو غټه بورقې په سر او چونکې مشره ښځه وه درانه پهلوانه او د ټولو ښځو مشره م وه نو هغې ورته وی چې هندۍ نوم وی د ته به زمونږ خبرې کوې ډېره ښه ده چې نبي علیه السلام څنګه راغې دا ټولې ښځې پرده کې ناستې دي نو دا هنده ور مخکې شوه خو نبي علیه السلام خو نه پېژنده ځکه پړونې په سر کلیوالی وه خو پړونې په سر ونه پېژنده وی زما خو یو څو شرطونه دي نبي علیه السلام ورته فرمایي وی څه شرط دي صاحب وی لومبی شرط خو مې دا چې شرک به نه کوې د نن نه پس بت پرستی به نه کوې دا هنده ورته وی وی صاحب دا شرط مونږ ته منظور دی وی مونږ ډېره موده د دې بوتانو عبادت وکړو دې ته مرام رام وکړو سجدې مو ته ولګولې دوی مونږ له څه راکړل بلکل دا شرط منظور وی ښه بل شرط دا دی چې بدعملی به نه کوې دا ښځه ورته څه وایي دا خو د ټولو ښځو مشره د نورې ښځې شاته ولاړې دي
وی صاحب دا شرط منظور دی وی دا را باندې مه لګوه دا شرط وی د شریف قوم لور خور بدعملي نه کوي مونږ خو د ډېر شریف قوم لوڼه خویندې یو نبی علیہ السلام مبارک ورته وی لوڼه به جمدی نه ښخوئ بچي به جمدی نه ښخوئ ځکه ښځو خو په جاهلیت کې بچي جمدي ښخول دا ورته څه وی وی د الله رسوله وی مونږ بچي نه وجنو وی مونږ ماشومان لوی کړل نو تا راله په ډېرو جنګونو کې مړه کړله نبی علیہ السلام مبارک حیران دی چې عجیبه ښځه ده اوم ایمان راوړي بیعت کوي عمراله نیغ نیغ جوابونه راکوي دا لا څوک تا وی خبل شرط مې دا دی چې غلا به نه کوي ښځې خو عموماً چې خاوند یې کورني نو غنم منم جوار موار په غلا ملا بنګلو منګلو دپاره خرڅوي را خرڅوي که یا پیر بابا ته زړو شي کاکا صاحب ته اړو شي جوار غنم ګوړې موړې خرڅ کړي چې پیسه جمع کړي خاوند ته وایي دا رور مې را کړی وی پلار کره تللی وم دا پیسې هغوی را کړی وی سړیه تا باندې هم چکر ولګوم چې د پیر بابا ته به لاړ شو سیل به وکړو دی هم خوشحاله چې زه پیسه پردی ده سیل به پې ځه ښځه وکړو حالانکې پیسه هم د دي غلا به نه کوې یا بعضې پیسې دا ښځې پټې او په تعویزګرو لګوي زه یو صاحبه تور چرګوټی اخیستی و سور چرګوټی اخیستی و چکرې دی او کله یو علاقې ته او کله بلې ته او دا پیریان را باندې ناستي و دا را باندې دیوان ناستي دیوان او پیریان په چا نه کښېني دیوان دی او پیریان دی صاحب دا رانه پاسوه دا قصې پسې مصیبت جوړ دی او را دې سپیشلستانې لا ښځې دي ښځې ښځه په ځان لچ راولې وي پیرې مې دنه پاسو خدای ته مې توبه یې ارامه پیسه او په ارامه روانه ده او څوک وي نصیب مې دله بند کړی دی څوک وي کاروبار مې دله بند کړی دی زما جي کاروبار بند دی دکان مې روان و ډېر ښه روان و بس جي دکان دله چا بند کړی دله کولاو کا نو دکان چا بند کړ دروازه کولاو کا کښېنه پکې که کاروبار چا بند کړی دی نو کاروبار هم تا بند کړی دی چې په 10 روپۍ کیلو شی دی ته ولې په 10 خرڅوې لږ یو بوټی ریټ ښه کا شی ښه راوړه کاروبار باندې په خپله کولاو شي دا ټولې قصې ګپ شپ دی ښه دا دروغ دي دروغ ناظم صاحب د خدای پاک وبخي هغه یو ځای کې یو پیر سره ناست وم وایي جلنده مې اخیستې وایي هسې مې جیب کې پرته وه یو جادوګر غوندې و پیر نه و جادوګر هغه سره ناست وم وایي ما ته وایي ما پېژنې ای ما ورته چې وایي نه سم مې نه پېژنې ما ورته وایي چېرې جي زه خو بس پېژنم دی نو وایي نه زه هغه یم چې هغه بل اوس په لاره باندې په بره جسته او زما کور ته هغه پیلټانو کتل نو چې داسې مې کړه نو هلته مې غورځو زه هغه یم لیدو چې هغه جز مې هلته وغورځو وایي ما ورته چې تا کې خو ډېر لوی طاقت دی څنګه وغورځو وایي چې بند مې کړه جز مې په هوا کې بند کړه وایي ما سره هغه جلنده جیب کړه مې راوویسته او چابي مې ته وویسته او جلنده مې کړه مې چې ښه دا خو کولاو کړه چې اوس د پیري معلومه کړه اوس به دې پته ولګي دا جلنده کولاو که ده پیری به دې معلومه شي وایي نه نه یاره تا مې چې په هغې کې څو دغه و پیلټانو چې تا وایي 3 کسه پکې و 3 واړه مې دله مړه کړل وایي جیب ته مې لاس کې چابیانې مې لاس کې ونیو چې زما دې لاس کې څو چابیانې دي په جس کې خپل ته 3 پیلټان معلومې او زما په دې لاس کې څو چابیانې دا خو معلومې دا ټول ګپ شپ دی ښه دې نه ځان ساتئ زنانه هم په دې قصو پوهېږي نه څوک د چا دکان بندولی شي او نه څوک د چا دکان جرنده کولی شي او نه څوک په هوا کې جز جرنده کولی شي او نه څوک جز کولاولی شي او نه څوک د چا د زړه نه خبرېدي شي ګورئ د زړه په حالاتو خبردار څوک دی یو الله پیریان چاله تعویذونه نه شي رستی پیریان د غیب علم نه لري د غیب علم صرف رب العالمین سره نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي اغلا به نه کوي ښځې اغلا کوي دا ورته څه وایي اوس دې خو ځان پټ کړی ځان نه ښایي خو د خولې نه خبره وخته وی د الله رسوله وی زما خاوند ابو سفیان بلورې څه خو د مکې نبي علیه السلام خو د مکې باشنده پته وته ته هندله عتبه لورې څه به چې دا پوه شو چې دا خو زما د خولې نه د خاوند نه وخته نو پره پره پي شوه پړچېدو شو وی او د الله رسوله زه هم هغه یم ځان مې پټ کړی دی خو د خولې نه مې وختل ما ډېر لوی جرم کړی ما ډېر زیاتې کړی او ستا تر سره مې خصوصا ډېر انتهایي ظلم کړی تا ته پته نه تا سره مخ نشم لګولی سترګې نشم مخامخ کولی هغه وخت کې کافر هم ستا دشمن هم
اوس می ایمان ته زړه کېږي راغلی منوس خوښه دې خپله ده که مې معاف کې او که مې نه معاف کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې دا واورېدل ویې ژړل. د خپل تر هغه حالت ورته رایاد شو هندې واقعي زما په تره خو تا ډېر انتهایي ظلم کړی. اوس هم زما د تره هغه پرې کړې شونډې، پرې کړې پوزه، پرې کړې غوږونه، کټ شوي روزې هغه زما په دې منظر په دا سترګو کې پرې. خو چې ایمان راوړې که نه د زړه نه نو الاسلام یهدم ما کان قبله. ایمان چې سړی راوړي نو چې څومره ګناهونه ټول ورته الله معاف کوي. زه بس زما له طرف نه معاف او د الله له طرف نه معاف. مبارک دی شي دې ته خوی او اخلاق. زمونږ هم خوی او اخلاق. یو سړي نه غلطي وشي نو دنیا کې غلطي د خلکو نه کېږي چې څوک دله درغې او د نه معافي غواړي چې ما معاف کا. بس چې ته مسلمان یې او ځان ته د پیغمبر علیه السلام امتي وې بیا به دا خبره ډته نه ودرې. بس معاف شو که نه خبره خلاصه شو. څه کې ورسره وجنې چې ته یې مړ کړې نو بیا به څه کې بیا به ته د هغه کوڅه کې ناست چې اوس ما معاف کا. بیا په دې جرګې کې نو چې سبا له په دې جرګې کې او ته ورته وایې ما معاف کا او بیا د هغه نه معافي غواړې نو ته په دې معمولي خبره څولې نه معاف کوې. ځان کې رونو پیغمبري اخلاق پیدا کې. مونږ چې وایو د نبی علیه السلام سیرت بیانو او د هغوی د حالات بیانو د هغې غټ مقصد دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته په کوم خشته ښکلي خوی راغلی دی چې مونږ په ځان کې هغه خشته او مزېدار او ښکلي خوی پیدا دی. یقینو کې په یو موقع باندې نبی علیه السلام مبارک یو جهاد کې ولاړ دی، غشې ورسره دی غشې او صفونه نیغی. دا غشې داسې راواغېسته صف یې نیغه. د یو صحابي خېټه ښکاره وه نو هغه غشې د هغه په خېټه ولګېد. خېټه یې وینې نه شوه خو معمولي غوندې لږه زور ورغی. صحابي راووته وایي د الله رسوله خېټه دې راله خوږ کړه. نبی علیه السلام مبارک ورته وخندل چې دی به ټوکه کوي. وی ما خو په قصد تا خېټه نه ده خوږ کړې. وایي نه خېټه دې راله خوږ کړه. دې بدل به درنه اخله. صحابه هم حیران شو یا سړی روغ دی که لیونی دی؟ دا خو ستا پیغمبر دی ایمان دې پرې راوړی دی. دنه خو به مونږ سر قربانو او دله د خپل پیغمبر نه بدل اخلي. دا څه کې د الله بنده؟ وی نه دا خو د ښکلي پیغمبر وینا ده چې څوک چاته نقصان ورسوي نو بدل دې دنیا کې ویل ما ته نقصان ورسوده ما خېټه یې خوږ کړه ته دې بدل اخله. نبی علیه السلام مبارک چې پوه شو چې دا سړی خو رښتیا لګیا دی زر یې ورته وویل بلکل ما نه راشه خپل بدل واله هسې نه آخرت ته پاتې نه شي شا به زر رانه واله. سړی هم د صف نه راووته او نبي علیه السلام مبارک هم ورته دې خوښ او خلک هم حیران دي د الله بنده ستا پیغمبر نه دی وایي دی که نه نو ته به د خپل پیغمبر په خېټه باندې غشې راکاږي بدل به ته اخلي نو دا خو د دوی خپله وینا ده. خو دوی خلکو ته وایي چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو بدل تې واله ته تې بدل اخله. بس نبی علیه السلام مبارک ورته وایي شابه ها دا غشې واله. وایي نه صاحب چې زما په خېټه دې غشې راښکه نو خېټه مې ښکاره وه او ستا خېټه پټه ده. زر ورته نبی علیه السلام مبارک څادر اوچت کړه او خېټه یې ورته ښکاره کړه. ها راشه په بربنډه خېټه را باندې غشې راکاږه. خو چې نبی علیه السلام مبارک خېټه ښکاره کړه دې صحابي ور منډه کړې او خېټه یې ښکلول شروع کړل. یو طرف هم ښکلی بل طرف هم ښکلی بل طرف هم ښکلی. وایي اردت هذا یا رسول الله د الله رسوله دا مې غرض و چې دا خېټه دې ښکاره شي ولګېدله ښکل کمه زه به تا نه بدل اخلم. خو مې چې راشي او موقع دې لاندې کړه په دې موقع به یې خېټه ښکاره شي لږه به یې ښکل کمه دا مې غرض و. دا خو د صحابو د نبی علیه السلام نه قربانېدلو لیکن د حضور پاک مبارک اخلاقو ته ووایه که بل معمولي غوندې سړی و یو پنځه شپږ څپېړې به یې تېستې چې ښه ما په قصد ستا خېټه خوږ کړې ده زه خپل کار کوم ته لا مسلمان یو ته ما نه بدل اخلې لیکن دې ښکلي او خشته مزېدار خوی ته ګوره. حضرت انس فرمایي وی 10 کاله مې د نبي علیه السلام خدمت کړی دی 10 کاله او په 10 کالو کې مې ته اف قدرې لفظ نه دی اورېدلی. او یو صحابي فرمایي حضرت ظاهر رضی الله عنه د شکل نه لږ تورو لږ بدرنګ شانتی و نو دی به د بازار نه څه کدوان او سبزی مبزی به یې راوړی په مدینه شریفه کې به یې خرڅولې. نو یو ځل ناست دی او سبزي ورته مخکې پرته هغه خرڅوي خو ډېر خوشته به و دا صحابي. نو نبي علیه السلام مبارک ورته شاته کېناسته او لاسونه یې راواخېستل د په سترګو یې کېښود سترګې ورته پر زور ورکړه
لکه اوس هم خلکو سره څوک خوش طبیعتي کوي د شا نه راشي څوک چې علي دي په سترګو ته لاس کېږي دی اوس ناست دی او شا نه ولا نبي علیه السلام په سترګو لاس مبارک ایښودی دی داسې ګوري چې څوک من هو دا څوک دی او نبي علیه السلام ولا زور ورکوي او مسکي کېږي چې تا خو زه نه لیدم او دې نه پېژندم اخره کې د د سترګو د ګوټ کې ورته پته ولګېده چې وایي دا خو نبي علیه السلام دی زما شاته ناست دی او ما نه لاس راته وکړي دي ټوکې را سره کوي خوش طبیعتي را سره کوي نو داسې چل وکړم د شاته نه لاس ته وکړل او پیغمبر علیه السلام مبارک د ملا نه ته وکړل او ځان پورې را جوخ کړ او د خپله خېټه سینې او پورې مږله نبي علیه السلام خو پوه شو چې د خو زه پېژنم لاس یې ترې لر کړل ویې خندل نو په سر یې ولې لاس کېښود وایي دا مریې خرڅوم په څو پیسو بیلی حالانکې مریې نو ټوکه یې کوله او ورته څه وایي وایي صاحب ما مه خرڅوه ورې زه رنګ مې خشته نه دی نو کوټه یم درته مې بیا څوک را واپس کي که دې خرڅ کړه ما به مې راته واپس کي ورې کوټه به وخېږم نبي علیه السلام مبارک ورته څه وایي وی ټیک تا که د خلکو په نس کوټه ولکن عند الله لست بکاسدین د خدای په نس کوټه نه ګورې د الله په نس کرې دا ګوره څونه خوش طبیعتي دا خشته مزېدار ښکلي اخلاق د مشرانو سره ښکلي اخلاق چرته د سپینګیري نه نبي علیه السلام په لاره مخکې نه دی تللی د ماشومانو سره خشته ښکلي اخلاق یو ماشوم فرمایي وی ما ته اوس هم د نبي علیه السلام هغه خوشطبي یاده ده وی په خوله مبارکه کې اوبه واچولې او یې خولې هغه اوبې په خوله کې اوړقولې او دا چلې وکړه هغه اوبې د ما په دې مخ باندې راوویشتلې وی اوس هم راته هغه منظر یاد دی د نبي علیه السلام بوډاګانو سره یو ښځه ورته راله وی ما ته دا وکړه چې ما الله جنت ته بوځي نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي ښځه په ژړا شو چې هسې دا منځونه کوم دا تندي سلومه چې بوډۍ جنت ته نه ځي چې په ژړا شو نبي علیه السلام پوه شو ترورې مه ژاړه بوډیګانې به جنت ته نه ځي تا به خدای پاک ځوانه کې پیغله به دي کې نو جنت ته به ځې بوډۍ به نه دي پیغله کېږي یو بل سړی راغی د الله رسوله مال یو اوښ راکړه په سفر ځم ورچوي دله د اوښ یو بچی ورکړه د اوښ بچی وله ورکړه سړی وایي صاحب د اوښ په بچي څه کوم اوښ غواړم چې په سفر پې لاړ شم ولې اوښ وایي د اوښ بچی نیسم اوښ در کوم که دا د نبي علیه السلام مبارک مجلس کې به یې ښکلې خندا کوله خو دا قهقهې او دا غرض وروست سره خنداګانې دا نه خوش طبیعتي به یې کوله مسکا به یې کوله د ملګرو سره خوش طبیعتي چې ورته څه ته وایي چې ملګري هم پې خوشحاله شي او نبي علیه السلام هم پې خوشحاله دا تنګ تروش طبیعت د نبي علیه السلام نو چې تندیل یې 15 غوټې ورکړي په کور کې دننه قسم په الله عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي مونږ سره بیا د کور کار کوو د کور چې مونږ څه خدمت کوو باقاعده په خپل کور کې نبی علیه السلام مبارک جارو هم راښکلې ده خو چې بانګ به وي هر څه به یې په ځای پرېښودل جومات ته به روان شو دا څومره مزېدار او خشته اخلاق یو مشرک کافر د نبی علیه السلام میلمه شوی خو هغه کافر د بېعزتۍ په خیال راغلی چې هغه میلمه شو نبی علیه السلام مبارک ورته یو بستره واچوله هغه خوب وکړ او سار چې پاسېد نو هغې کافر د نبي علیه السلام په هغه مبارکه بستره د پاسه اودسمات یې وکړ لوی اودسمات او لاړ دې غرض باندې راغلی و چې د بېعزتي وکړو چې نبي علیه السلام مبارک د کور نه راووت چې دا میلمه دې راغلی دی چې ویې ګورم چې څه خوراک مراک وله راوباسم چې ویې کتل کوټه کې څښا ډډوزې دی چې بسترې ته وکتل په هغې لوی اودسمات یې پروت اوهو خفه شو چې میلمه له خو ما میلمستیا راایستله شپې را سره وکړه او دا خو ده په بستره د پاسه اودسمات یې کړی خو میلمه چې کله ته په تلوار او چې هسې نه را باندې راونځي نو توره ته یېره شوې وه او لاړ چې ویې کتل توره پرته وه اوس که بل سړی وي کور به یې څونه غوبل جوړ کړی و چې راشئ شابه هله دا بستره پاکه کړې او دا دغه ووینځي او دا دي هغه دي 9 بیبیانې وې دغه وخت کې د نبي علیه السلام لیکن په خپلو لاسونو مبارک وې هغه صفۍ شروع کړه بیبي ته نه وایي چې راشه دا حالانکې قربانېدې به دې بیبیانې دا ورته نه وایي چې راشه دا پاک کړې په خپلو لاسو مبارک وې هغه دا کافر مشرک هغه ګندګي پاکول شروع کړل ګوره کم مبارک لاس دي هغه مشرک چې کافر څه منځې لاړ چې او لکه توره رانه یېره شوه
نو غلی غلی را روان شو چې ورېږه نبي علیه السلام به لا نه راوتې نو توره به غلی راوالم نو راتښتم. نو چې دروازې سیم کلو کړه په نبي علیه السلام مې سترګې ولګېد او نبي علیه السلام مبارک لګیا د هغه بستره پاکوي چې سترګې ور مخامخ شوې حق دک ودرېد. اوس ګوره که بل سړی وی که نه دا قطوره به یې ورپسې راغښتې وه چې ودرېږه چې اوس دې زوړ قندار ته ورسوم چې ته بیا نه کې. ما دې مېلمستیا وکړه او ټوله شپه دې خوب وکړو او چې تلې دا چل دې وکړو ودرېږه برابروم. لیکن نبي علیه السلام مبارک څه کوي وروره وی ولې وی صاحب دا توره رانه پاتې شو. بس هم پوه شو نبي علیه السلام هم پوه وی ها دا توره دې واله ده هسې ورته ونه بس کافر په دروازه کې ودرېد. کله کې نبي علیه السلام دا مټه ونه الله رسول پاس زه راغلم په دې خیال وم چې ستا بېعزتي وکړم ما مې هم کړه ټوله رانه یېره شو هغې پسې راغلم. خو ستا دې خوی او اخلاقو ته چې ګورم دا د دروغجن سړي خوی او اخلاق نه دي. بس ما ته پته ولګی چې ته رښتونی پیغمبر پاسه صاحب دا خپله ګندګي زه په خپله پاکوم. نه نه ته میلمې ځه نه نه داسې چې ته کېږي د ټولو نه مخکې خو لاس را دې خوا که چې بیعت ته سره وکړم په ټکې رب العالمین هغه کافر مسلمان دا خشته اخلاق دا یاد وساتئ ورونو. د صحابه کرامو چې دا څومره شمېر او تعداد دی په دې کې اکثر صحابه دا ګوره د نبي علیه السلام او د صحابو د اخلاقو د وجې نه مسلمانان شوي